ودیر کله دی نورګل ولسوالۍ موږ تاسو ټول دې کلي نه خبر وو چې کونړ کې چې کله زلزله شوه تقریبا 2 میاشتې مخکې دلته موږ راغلي او څه کلیپونه به تاسو سره موږ شریک کړي څرنګه مو چې وعده کړې وه چې قمر بنسټ به دغه هېوادوالو ته کورونه جوړوي لله الحمد هغه ورځ راغله چې نن د کورونو د جوړولو چارې له خیره شروع کیږي دلته مو ولایتي مسؤلین راغوښتي میډیا ملګري هم راغلي دي هغه انجینر صاحبان چې دا کورونه به جوړوي هغې مو هم راغوښتي دي کوشش به مو دا وي چې دغه 40 کورونو تعداد زیات کړو په هغه صورت کې چې موږ تاسو ټول سره یو ځای شو ځکه دلته د ویجاړ شوو کورنۍ تعداد زیات دی تاسو ګورئ دې طرف ته ښکاري اوس ناسا هوا ښه ده انشاءالله او کار کېږي د دې نه وروسته هوا بیا یخېږي نو څومره زر چې کوی سي تاسو ورونه او خوندې د خلکو لپاره د جاري صدقه کې برخه واخلي د خلکو ته سرپناوې جوړې سي دا ګوره خیمو کې ټول پراته دي غواړو چې دا خیمې په ښایسته او عصري کورونو باندې بدل کړو اولنی کور چې قمر بنسټ بیا په ودیر کلي کې د کونل زلزله ځپلو لپاره جوړوي دغه د چونه واچول سره انجینر صاحبان لګیا دي نو دی به انشاءالله په دې باندې کار شروع کړي همداسې دا سلسله به مخ ته ځي